ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني یو تازه پیغام را لیږلی دی. ډاکټر صاحب غني ویلي د نجونو پر زده کړو بندیز د هیواد راتلونکی بربادوي. ډاکټر صاحب غني یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د افغان نجونې مکتبونه خلاص کړي او اندېښنه لري که نه د افغانستان راتلونکی به خرابه شي. افغانستان به په پیړیو شاته ولګي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني په یو تازه خپل پیغام کې یو ځل بیا افغانستان کې د مشروع نظام په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلي غني دغه پیغام کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي متاسفانه شاوخوا 1000 ورځې کېږي چې افغان نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. د دې وضعیت دوام ژر ورکوونکی دی او د هیواد راتلونکی بربادوي چې ژر تر ژره باید پای ته ورسیږي. هغه همداراز ټینګار کړی افغانستان اوس مهال داسې یو مشروع او عادل نظام ته اړتیا لري چې ولس له مایوسۍ وژغوري. ولسمشر محمد اشرف غني د خپل پیغام په وروستۍ برخه څرګنده کړې چې نارینه او تعلیمي نصاب بدلون ته اړتیا لري، ځکه په وینا یې موجود نصاب ورځني نړیوال اړتیاوې نشي پوره کولی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا ښې چارې.